د انټرنیټ په صفحه کې د جرمني غویانو په اړه باندې معلومات موږ چې کومه نمایندګي لرو هغه د OAG جینټیک کمپنۍ ده. نو مهرباني وکړئ دغه پته مو د انټرنیټ په صفحه کې ولیکئ. د OAG جینټیک صفحه په جرمني، اسپانول او انګلیسي ژبه ده. د دې لپاره که تاسو په انګلیسي ژبه باندې پوهیږئ نو د ژبې علامه کلیک کړئ او په انګلیسي انتخاب کړئ. د غویانو د سپرمونو په اړوند باندې معلومات ترلاسه کول لپاره د مینو بټن باندې کلیک کوو. ورپسې بیا د سیمن تڼۍ کلیک کوو. د سیمن د تڼۍ د کېکاږلو څخه وروسته انتظار وباسئ تر څو صفحه راشي. عموما دا یو اوږد لیست یا اوږده صفحه ده چې په دې کې د OAG جینټیک یا د جرمني د غویانو ټول موجوده غویان شتون لري. په دې کې غویان عموما د نومونو په اساس باندې پیدا کیږي. د جرمني OAG جینټیک هره نیچه ځانګړی نوم لري او دا نوم په نیچه لیکل شوی. مثلا د لیکریټ نیچه تاسو سره ده نو په لیکریټ باندې کلیک کړئ او د لیکریټ په اړه معلومات راشي. په هره نیچه باندې د غویا نوم او کود لیکل شوی. دا هماغه کود دی چې د انټرنیټ په صفحه کې شتون لري. د دې غویا ټول معلومات په لاندې ډول باندې دي. تاسو که وګورئ د عمومي درجه 115 د تولید درجه 101 ده. د دې معلومات ترلاسه کول لپاره تاسو ته د غویا کود یا حد اقل د غویا نوم باید معلوم وي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د ډاکټر څخه د مصنوعي القاح نیچه یا ستن واخلئ تر څو د غویا په اړه ممکنه معلومات ترلاسه کړئ. د جرمني غویانو په لیست کې موږ سره بل غویا چې دی هغه ټاپریډ نومیږي. د ټاپریډ په نوم باندې کېکاږئ نو پاسې نوم او لاندې عمومي کود دی. د دې نه علاوه کولی شئ چې لاندې معلومات ترلاسه کړئ. مثلا د ارزیت درجه 93 ده، د تولید درجه 76 ده او د سره خوا کې نور ډېرې چې د 50 نه ډېرې زیاتې علامې دي هغه ټولې کولی شئ تاسو ترلاسه کړئ. له دې سره څنګ کې موږ چې بل کوم غوی راوړی دی هغه د ډنور ریډ په نامه باندې دی. په دې نوم باندې کېکاږئ نو د دغه غوی په اړه باندې مکمل معلومات تاسو ته وړاندې کیږي چې د هغه پاسې نوم دی، ورپسې لاندې کود دی، تاریخ د تولد د غوی دی او همداشان څومره معلومات اړین معلومات چې تاسو کولی شئ چې بیا د هغې معلوماتو په اساس باندې تصمیم ونیسئ چې کوم خصوصیات د دغه غوی نسبت هغه ته ښه دي هغه د غوی په ټاکنه کې ډېره زیاته مرسته کوي. همداشان که تاسو په انګلیسي ژبه نه پوهیږئ نو کولی شئ چې زموږ د انټرنیټ صفحې ته ننوځئ. زموږ د انټرنیټ صفحه ده www.larspinghal.com. د مینو په بټنه کېکاږئ او له هغې وروسته موجوده سره یا ویلیبل سیمن باندې کېکاږئ. له دې وروسته جرمني تخمې یا ستنې OAG جرمني کلیک کړئ. له دې وروسته به تاسو ته د جرمني ستنو هغه معلومات چې په جرمني سایټ کې وو هغه تاسو ته دلته ستاسو مخې ته راشي. تاسو کولی شئ چې د غوی په اړه باندې مکمل معلومات ترلاسه کړئ.